ها بل how to delete account if no need که ضرورت دی یو اکاونټ مونږ ته نه وي هغه بیرته تاسو څنګه ډیلیټ کولی شئ دا خو به تاسې ډیلیټ کوئ خو کومه ډیټا چې د یوزر اچولې ده په ډیسکټاپ باندې په ډاونلوډ فولډر کې چې کومه ډیټا ده په ډاکومنټ کې چې کومه ډیټا ده هغه ټوله ختمیږي د منځه ځي چې کله عادل افغان ډیلیټ شي نو بیا به څه وشي دا ډیټا هم د منځه ځي بغیر د هغه ډیټا نه چې هغه په ای او ډي ډرایو کې ښه چې کله یو اکاونټ بیرته ډیلیټ کوو نو تاسو به کنټرول پینل ته راشئ په دې یوزر اکاونټس به کلیک کړئ بیا به یوزر اکاونټس ته راشئ بیا به مینیج انادر اکاونټ ته راشئ ایډ ا نیو یوزر ان پی سی سیټینګ ته به راشو نو موږ ته اوس وایي چې کم یو ډیلیټ کړئ بس دا خان هم ډیلیټ کا ضرورت د دې هم نشته ډیلیټ اکاونټ اینڈ ډیټا Hamza, remove, delete, Abdullah, remove. Message के अंदर तो इगो रखा. Deleting this person's account will remove all their data from this PC, including items on their desktop, downloads, documents, photo, music, and other files. If this data hasn't been backed off or saved to another location, such as another PC, it will be lost. دا به تاسې ډیلیټ کړئ نو بس اوس تاسې کوم اکاونټونه چې یو ټول ختم شو بغیر د یو ایډمن نه صرف یو ایډمن پاتې شو دا نه ریموو کېږي حتما به زموږ په کمپیوټر کې یو اکاونټ وي